ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو ټیم ویور په خپل کمپیوټر کې انسټال کړو. د ټیم ویور د انسټالولو لپاره خپل براوزر خلاصو او په براوزر کې ټیم ویور ډیسکټاپ سرچ کوو. د ټیم ویور د سرچ کولو څخه وروسته پر لومړني لینک باندې کلیک کوو او په دې صفحه کې خپل د ډیوایس ډول انتخابوو. د ډیوایس د انتخابولو څخه وروسته ښکته راځو او پر ډاونلوډ ورژن باندې کلیک کوو او په دې شکل سره تاسې کولی شئ ټیم ویور په خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ د تکمیلېدو څخه وروسته د ټیم ویور د انسټالولو لپاره پر ډاونلوډ شوي فایل باندې کلیک کوو. په دې صفحه کې رن انتخابوو. د رن د انتخابولو څخه وروسته په دې صفحه کې انسټال باندې کلیک کوو او اکسپټ نیکسټ انتخابوو. او تاسې کولی شئ وینئ چې ټیم ویور زموږ په کمپیوټر کې څو لحظې وروسته انسټالیږي. په دې صفحه کې آی اکسپټ باندې کلیک کوو او کنټینیو انتخابوو. په دې شکل سره تاسې کولی شئ په خپل کمپیوټر کې ټیم ویور انسټال کړئ. د ټیم ویور څخه وځو، راځو ډیسکټاپ ته او د ټیم ویور د خلاصولو لپاره پر ټیم ویور باندې ډبل کلیک کوو او د ضرورت پر مهال تاسې کولی شئ د ټیم ویور د دې صفحې آی ډي او پاسورډ د ایګزاکټ د کارمندانو سره شریک کړئ. د ایګزاکټ په هکله نور معلوماتو لپاره تاسې کولی شئ د ایګزاکټ ویب سایټ او یا هم د ایګزاکټ سوشل میډیا ګروپونو څخه لیدنه وکړئ.